السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله کوم زما دغه وړوکی پیغام تر اخره پورې واورئ. هر هغه څوک چې سیاست له دین څخه بیلوي په حقیقت کې دی له نیم دین څخه انکار کوي. سیاست له دین څخه بیلول یا دین له سیاست څخه بیلول دا د غربي سیاستوالو یو پلان و، اوس هم دی او په آینده کې به هم وي. غربیان او کفار زمونږ او ستاسو پر 5 وخته لمونځ او هر هغه عبادت چې په جومات کې دننه کوو له دې سره دوی هیڅ کار هم نه لري او مخالفت یې هم نه کوي، بلکې په دې برخه کې ورسره ځینې مرستې هم کوي چې ښه بیلګه یې دلته اروپایي هیوادونه دي او په نوره دنیا کې هم څوک چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي هغه په دې باندې پوهیږي چې غربیان زمونږ له 5 وخته لمونځ او هغه دین چې مونږ په جومات کې دننه کوو له دې سره دوی هیڅ ډول ستونزه نه لري. غربیانو یا کفارو چې همیشه مخالفت کړی دی هغه د اسلامي سیاست مخالفت کړی دی. دوی چې تل دښمني کړې ده له اسلامي سیاست سره یې کړې ده. هغه سیاست چې متاسفانه زمونږ ځوانان یې یا په ټوله کې مسلمه امت یې بالکل یا پیژني نه او یا یې بیخي له یاده ویستلی دی، هیر کړی یې دی. هغه سیاست چې د بریاو مور ده، هغه سیاست چې په دنیا کې بې مثاله دی، هغه سیاست چې د هغې ستر سیاستوال په دنیا کې یوازینی صادقانه سیاستوال دی او په ټوله دنیا یې بادشاهي کړې ده. او هر هغه چا چې دغه سیاست تعقیب کړی دی هغه هم په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې ده، ټوله دنیا یې تر خپل واک لاندې راوستلې ده. چې هغه اسلامي سیاست دی، د هغه اسلامي سیاست تر ټولو ستر سیاستوال چې دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ځوانانو نه زما هیله دا ده که چیرته دوی دا ارمان لري چې یو ځل بیا مونږ په دنیا باندې بادشاهي وکړو او یو ځل مونږ بیا هغه پخوانی مسلمه امت شو، نو راځئ ځوانانو پرېږدئ د دنیا دغه منافقانه سیاستونه. ټول سیاستونه باطل دي الا هغه سیاست چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی هغه هم صادقانه سیاست و او هم یې بریاوې له ځان سره لرلې. نو راځئ ځوانانو د هغه ستر سیاستوال سیاست باندې ځان پوهه کړو، د هغه سیاست مطالعه کړو، د هغه سیاست خپل کړو تر څو مونږ بیا یو ځل هغه پخوانی امت کوم امت چې د ستوري مثال لرلو په دنیا کې هغه امت شو ان شاء الله. السلام علیکم.